چاغیت بسورة الفاتحہ کی ضالین و گمراہ او داغیش پانس یا پنزلس بدے و قبیح خصلتون بیانی مخکہ آیاتونو کی ویلیو چھ دا منافقان اللوی غیب دادے چھ یقولو آمنا باللہ و بالیوم الاخر وما هم بمومنین وجب دا ایمان داوی کی خو مؤمنان ندی دا غٹ غیب ہو دا جب و دا ظلطاری یو ندے دویم غیب دا چھ یخادعون اللہ والذین آمنوا ٹگی کی چالاکین ڈیر کار اخلی درم دا چھ وما یشعرون شعور بدی کی نشتا دا سارونم لاندی دی کنا دم رسوچ نکی چھ آخرت متبا کی او دا یاد ساتے سوچ دخپل آخرت غم نلری او قدم پا قدم باندے دسر دخپل آخرت غم نی دا دا ساروینم لاندے ولی ساروی دا آخرت ند مکلف لوگن دا پوی اللہ ورکڑے دا شعور عقل بکی نشتا خطا آخرت پری خودو نو سارویم دا آخرت نا غافلہ او تم غافلہ خود ساروی ڈیوٹی ندا استا ڈیوٹی دا نو وما یشعرون تا ساروی نم لاندے عرض دا چگور زمون بہر ٹیم خپل آخرت پا نظری دا علم چکو دا سخت چتیرو دا معاشرہ چم پریخی دا دی ٹولو کے مقصود دا دے زمونگا آخرت خیستشی او دا آخرت خیستکولو دا پارا با ٹولی خبری زان تراجرت کے دا زان اصلاح بکے و دا زان نبا شروع کے نو پا مخ کی بزی دانا چی تا ٹولی مرد بلغیبون گورے و زان تراجرو خیال نینا دا زان غمو کا وما یشعرون دا آخرت نغافل دی او دا آخرت پا گھٹا و تاوان نہیں دی نو اللہ وی دا ناپوئے دی دیکھیں اگا علماء شامل دی چھ اگا کارون و اگا خبری کی چھ آخرت پہ خرابی گی خودی دا دنیا غم آرسنے لے چھ مدرسہ با میں خی سپورٹ با میں شادنا سرکار دیر کی عوام با میں دیر سپورٹ کی نو دا دی معمولی سہولیات و دا دی معمولی تائیدات و دا وجہ دیکھ پل آخرت پریدی و دا دنیا مفاد والی دام وما یشعرون کے داخل لے فی قلوبہم مرضن فضلن دا دی منافقانو کے مرض دے دا شک و منافقتو فزادہم اللہ دلتا دو ترجمی یا دا جملہ خبریہ دا اللہ خبر ورکی اخبار دے دویم احتمال دا چھ دا جملہ انشائیہ دا جملہ خبریہ چیشی نو دا سی بشی فزادہم اللہ نو زیادتوی دیل را اللہ تعالی مرضن پا مرض کی پا اعتبار دا مرض نو دا با منصوب شی بنا پر تمیز دا اعتبار مانا چھ بگرازی دا تمیز ہی تمیز دا منصوبات تو نہ دے نو حالت نسبی دا اسم پہ معلومی یا دویم مانا دا چکل توی چھ دا انشاء شوا نو بیا دا بددعا دا دی قائل تا خلق دا صدق و کذب نسبت نکی دیکھ نفس دعائی فزادہم اللہ زیاد دی کی دی لرا اللہ مرضا پا اعتبار دا مرضو دا جملہ انشائیہ شوا او گورا دا دی یو قرینہ موجود دا اگر دا چھ دا دعاگان عام تورسی دا ففیل ماضی سری جزاک اللہ خیرہ نو جزاک اللہ جزا یجزی جزاءً دا ماضی دا اختر کے خلق ہوئی تقبل اللہ منا ومنکم اللہ دے قبولیہ انہو تقبل اللہ تقبل یتقبلو دغل دم ماضی رازی عام طور دعاگانی چکے دعا کی تعبیر پا ماضی سر رازی دا دے انشاء دا خریج نشی وَلَهُمَوْ دے منافقان دا پارا عذاب علیم عذاب دردناک دے بما پدی وجہ کانو یکذبون چی دی ہمیشہ دروغ ان کی کانو دیدوی یکذبون ہمیشہ دروغ ان کی دا کانا ندے افعال ناقصہ کانا یکونو دا جب مضارع داخل شی تو دیتا فعل ماضی استمراری ہوئی سوئی ماضی استمراری ولی یو خدا یکذبون و مضارع خو ماند ماضی دے لارا
دویم د کان د وجه دی کې استمرار راغی همیشوالی یعنی دا دروغ د منافقانو مستقل عمل دی او دا قاعده اکثریه ده مونږ وایو کان يرفع يديه رسول الله وجه لاسونه به اوچتولو التم کان په مضارع راغله دی یعنی مسلسل د عملو بیا دی ځنې شبهات پیش کړي چې وی کان یصلی بالنعلین چې راغله دی چې رسول الله په پړو کې مونږ کوو له همیشه کوله کله قرینه صارفه وی کله نی نو کله چې قرینه صارفه او مانعه وی دا غینا نو بیا د کان کې استمرار نه او چې کله قرینه صارفه نه نو بیا استمراری پر فلیدین کې ته داسې قرینه صارفه پیش کړه چې هغه داسې قوي لکه څنګه چې دلایل د اثبات قوي دي نو بیا دا مانع شي دلته مانع موجود دي چې بغیر د ناله نه کړل دا کله کله عملو الته بغیر د رفل یدین داسې روایت پیش کړه چې باقي د محدثینو کلام نه وي ویګه خبره وَإِذَا قِيلَ وَهَرْكَلْ جُوِلِ شَلَهُمْ دِ مُنَافِقَانُ تَا لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ فَسَادْ مَكَوَ پَزْمَكَا قَالُوا وَإِذَا مُنَافِقَانْ إِنَّمَا يَقِينًا خَبَرَ دَادا نَحْنُ مُنْغَ مُسْلِحُونَ جُول راو استن کی دا خلق بمنس کے علا خبر شے إِنَّهُمْ يَقِينًا دا مُنَافِقَانْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ دی فساد کون کی دی پس دنیا کے پا عالم کی ولیکن لا شرون لیکن دی پوئی گی نا پا انجام دا فساد فی قلوبهم مرضون دا سلورم بیماری دا منافقانو چر دی پزدونو کے مرض دے او بیماری دا دی پزدونو کے او دا بیماری دا دی زلونو تا وردن نشوی دا زکا فی دا انغماس دا پارا رازی سر پارا انغماس یوشی دن وردر وزی نو فی قلوبهم دا مرضون دا دی پسلو کی دا مرض نده دا بالکل وردنو دره خواه او علماء ویلی دی چه مرض ستوی نو مرض دی توی پا اصل عفت کی ضعف تا کمزوری تا خلق مرض وی او پا اصطلاح کی بیماری توی کل جسمانی او کل روحانی نو دل تا روحانی بیماری مراد دی جسمانی دل تا کنی مراد فی قلوبهم مرضون او بیا علماء دا دی بیماری دیر زیاد اقوال پا دی باب کی نکل کردی دی کتا سولی کے یو دا دین شک دے کہ فی قلوبهم مرضون اے شکن مدارک التنزیل کے علامہ نصفی حنفی علم لکلی دی کہ ردیز لونو کے شک دے سمانا قرآن حدیث ورطا بیا بیا بیانی گی دو قرآن او دا حدیث تعلیمات دیل ورکی گی خوگر دی کی بھی تم رخیستہ قرآن بیان شو او تا سوچ کوا دا قرآن زوے مکانا دا سمر گناہگارے ما او دا قرآن خون کی گنا کی لکا نو چاک چکل رسول اللہ فرمایو خون بیکو کنا بیکو او چې رسول الله ته مخابخ ابن مسعود او عمر فاروق او حیدر علی قرار غوند شخصیات ناستو او د الله پیغمبر قرآن به څومره فن وکاو نو الله فرمایي زما پیغمبر د صحابه موجودګي کې وی ابيام د دسمه سم نشو نو فی قلوبهم مرض زړه کې دی بیماری ده عدل ته ماوردین آشنا خبرې کړې دي خو ټول کوم نو ټیم به ختم شي هغه وی ته فاتحه بیان کا د انسانانو دا درې ډلې بیان کا چې په دې سړی سم نشو دا مرضی دی دی قرآن چې ستا اصلاح نه کړه بس تم بیماری بیا علاج او کزان ته متوجه شه د زړه بیماری کني قرآن خو ټیک د الله ډېر سپاره را لګلې دی زواما ک الله صرف سورۃ الفاتحه را لګلې ونه د انسانانو د اصلاح د لپاره او د عالم د قانون جوړېدو د لپاره صرف فاتحه هم کافی و دومره عمق او ډونګېواله الله په دې فاتحه کې راوړل او تاسو تماویلو دا نقطه ځان سره یاد ساتئ افتفتزانی مختصر المانی او مطول او تلخیص دروس البلاغو کې وی هغه وی دا قرآن الله د انسانانو د فهم او د پوهې لپاره را لګلې سره لپاره دې کې دا بلاغت اتفاقی تور دی که الله دا د بلاغت او فصاحت د پر را لګلې وي په دې عالم کې داسې یو انسان نه وي چې د الله په کلام پوه شي
دومره خو هغه علیم او دانا ذات دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه چې ابن القیم تر جیل نه پراوتو کې کم نه نصیحتونه کوي، یو وته دا کوي ابن القیم صاحب ته وی خیال کوه د الله نافرمانی مه کوه، دې ویني ګورئ. وی څنګه مې ویني شیخ؟ نو دا نه چې ده ته پته نه وه چې ما الله ویني که نه. وایي د شیخ الاسلام به داسې خبرې کولې چې د علماو به په زوره چاغه و چې د ده نه روځي. ځکه هره خبره به یې د سرو زرو په اوبو د لیکلو وه. الله ورته حکمت ډېر ښه ورکړه. ځکه علامه ذهبي وی الله سبحانه وتعالی قرآن کې فرمایي چې یؤتي الحکمت من یشاء. الله چې چاله وغواړي حکمت ورکوي، او چاله چې حکمت ورکړو نو یې ډېر خیر ورکړو. شیخ الاسلام نو الله ډېر لوی خیر ورکړی، دکې حکمت دی. مشکل ځای وي خلک پرې ډېرې خبرې کوي، خو چې شیخ الاسلام پې وغږېږي بیا بل چاته حاجت نه وي. نو هغه ورته وایي د جیل نه په راتلو کې ورته وایي بچو د الله نه داسې یره کوه، الله داسې لیدونکی دی. وایي په تکه توره شپه کې په تک تور ځنګل کې چې په تا ماشي کیني نو په دې توره تیاره کې الله دا ماشي هم ویني. خو وایي د ماشي په دې خپو کې چې کم نلې دی، اډوکې دی، د اډوکې منځ کې کم نلې دی، دا نلې هم الله ویني. او دا ماشي چې په دې نری سومبه ستا د بدن نه کومه وینه راکاږي، ستا د رب نه په دې توره شپه د وینه هم نه ده پټه. ابن القیم په جړه شو چې دا زما رب د بصیر د لیدونکی دی. نو عرض مې دا کو چې فی قلوبهم مرض، په زړونو د دې کې بیماری ده. په قرآن د دې اصلاح ونه شوه، دی د رب صفات ونه پیژندل، دی په ایاک نعبد و ایاک نستعین کې د توسل نه منع نه شو، دی د لات منات غزا او د حبل د رامدد شنه منع نه شو، دی د صراط المستقیم په مصداق پوه نه شو، دی د منعم علیهم د مغضوب او ضالین فرق نه کو. نو الله فرمایي فی قلوبهم مرض، د دې زړونو کې مرض دی، بیماری ده. نو نصفی صاحب وایي ای شکن، دا شک دی. او څوک وایي چې د دې په زړونو کې بیماری ده، او دا بیماری د ریا ده. ریا دا ریاکار دي، خپل اعمال د الله د پاره نه کوي، د خلکو نه ډېر زیات مجبور دي. دې ته ګوري چې دا پلان کې به زمانه په دې عمل باندې رضا شي او که رضا به نه شي. نو د خلکو مزاجونو ته ګوري، دویم تفسیر مطابق د ریا مراد ده. او څوک وایي فی قلوبهم مرض ای شک و نفاق. ابو سعود په خپل تفسیر کې لیکلي دي چې دې کې منافقت دی، زړه صفا نه. څوک وایي رجس دی، څوک وایي طغیان دی، ګڼ معنی د مرض خلکو لیکلي دي. څوک وایي پردو زنانو ته میلان چې کوم دی که نه، دا هم د مرض نه یو لوی مرض دی، او دا د الله سبحانه وتعالی ممکن نه راولي. دا چې کله انسان کې راغی بس د ټول عبادات ارضي دي. ګوره دوه قسمه عبادات ګناهونه دي، یاد ساته. یو ګناه د شهواتو سره تعلق ساتي، یو ګناه د سترګو لاس خپو سره تعلق ساتي. یاد ساته دا کوم ګناه چې شهوت سره تعلق ساتي په دې بزان نه عادت کې. دا چې د پاول ځل دا شهوتي ګناه نه ده کړې، نه دې نه منع کېدل آسان دي. دا الله ير رحمت کا، خو چې یو ځل دا ګناه وکړو د شهواتو کې دومره لذت پروت دی چې همیشه به بیا دې ګناه پسې ګرځي. او دا داسې ګناه ده چې ممکن ده چې یو ورځ د ایمان نه خلاص کړي، او هر ګناه پټه پاتې کېږي. خو د شهوات متعلق چې کوم ګناهونه دي، یو نه یو ورځ به د رب العالمین شرموي او ستا د بې عزتۍ سبب به دا جوړېږي. فی قلوبهم مرض، فزلونو دی که مرض دی و بیماری دا، فزادهم الله مرضا، تو زیادی دی اللہ تعالی مرضن پا مرض کی. گورا دی که یو تفسیر دا دے، دا یو تفسیر موافق چه دل کا دا جمله خبریه شی نو دا خیری دی کافر ہوتا. او بیا پدیز امام قرطبی لیکلی دی چې منافق او بیدینی تا خیری جائز دی، بیدینتا و منافقانو تا خیری جائز دی. لکه رسول اللہ علیہ السلام تا آغا خلق راگلو و دیمون لکاریان فکار دی قرآ. پیغمبر علیہ السلام ورکلو بیر معونه واقعا چه مشهور دا. نو آغا لارل یو شهید کنو دا اللہ پیغمبر لا سجد کروی جڑل چه اللہ تا دی تباہ و برباد کی، اللہ تا دی قدمون اوخوئے
الله د دې طاقتونه مات کې، الله د دې نسلونه په غم اخته کې ما سره او زما صحابه سره دوکه وکړه او زما د چمن ګلونه یې شهیدان کړل. نو هلته خیرې ثابت دي د الله پیغمبر په مانځه کې خیرې کولې. دا قنوت نازله چې مونږ وایو سحر به وي یو میاش پیغمبر علیه السلام ګوره په خپل کې وینې به دی د طایب په موقع وینې ته به دی، لیکن د الله پیغمبر له چې فرشته راله جبرئیل امین وایي چې دا خلق د دوو غرونو منځ کې تباه کومه چکني کومه، د الله پیغمبر خیرې نه کوي. خو چې په طلباو باندې راله او هغه شهیدان کړو د الله پیغمبر خیرې وکړې. دې وجه نه حافظ ابن عماد الدین ابن کثیر البدایه والنهایه کې وایي د الله پیغمبر ته طالبان د خپل بدن نه زیات ګران چرته خیرې نه وي کړې، خو د خپلو طلباو په تکلیف ورته دومره درد ورسېد چې خیرې یې وکړې. نو دا فزادهم الله مرضا کې یو تفسیر دی چې مراد د دې نه دي خیرې کول. دویم دا چې دا جمله انشائیه واخلې او نه جمله خبریه کې خدا دې چې خبر ورکړي چې الله به د دې دا مرض زیاتوي چې قرآن نازلېږي، او چې جمله انشائیه والے د دې نه مراد دي خیرې کول. فزادهم الله د خبری معنی بدا سے کہ زیادتی بدی لرا اللہ تعالی مرضن پا مرض کی زیم معنی دین شاء فزادهم اللہ نو زیاد دی کی دی منافقان لاللہ مرضا پا مرض کی ولہم دا دی منافقان دا پارا عذاب علیم عذاب دردناک دے گورا عذاب باندیم تنوین دے او په علیمون باندې تنوین دی. او دا قاعده د نحات هوا چې دوه اسمونو باندې پرله پسې الف لام راغلی یا په تنوین راغی نو دا موصوف صفت ګرځي. نو دیله داسې عذاب دی علیمون چې دردناک دی، الله به دیله دردناک عذاب ورکړي. ګوره دا فی قلوبهم مرض دا عذاب دنیوی و عقوبت دنیویه ورته وي، او ولهم عذاب علیم دا عقوبت اخروی و دا آخرت عذاب. او علیم د فاعل وزن دی او دا کله په معنی د اسم فاعل سره راځي. دا قاعده یاد ساتئ د فاعل اوزان کله کله د اسم فاعل په معنی باندې راځي، لکه سمیع په معنی د مسمع ډېر استعماليږي. نو علیم چې معنی د اسم فاعل کې نو دا سه معنی پکې ګوره عذاب دل عذاب د علیم دردون کې دا ون کې دا د اسم فاعل معنی دا او کړي شوی دا د اسم مفعول معنی. نو ولهم دی لرا عذاب علیم عذاب د دردونکه دا سی عذاب دی الله وی دی له دردونه ورکو. درد پټي غخکاری لکه چا پته شتا زهم خکاری او درد سی کافرانو د پاره برسوي عذاب نزویم دی د لوی عذاب دی او دی د درد وي. ګوره دومره خيار ذات در رب العالمین دا منافق چې منافقت کی ښکارا پته لګي نه لګي منافقت پټي. نو الله وی جزاء من جنس العمل چې څنګه د عمل دی هغه څه به سزا درکوم. نو الله فرمایي چې د منافق دا منافقت پټو نو زب دردونم پټ پټ ورکوم، اډو کی به ولا دردوم اډو کی به ولا ماتوم سرمن به روغي. نو چې دی کله د جهنم هغه دربانچیانو ته وی چې په مونږ خو ور دردونه دي په بد حال یو راغي بو دي چې تاسو سم د مخکاره سرمن موسمه د روغ رمټ یې دا څه غب ملګه هغه نور په بد حال دی غي وی خانه زمون ته خانه شو خراب یومونګه ای وو دوی چې تاسو سم دم یعنی دی و پویږي چې دغه څه مونږ چې مؤمنان یو دنه منافقانو. نو دا مونږ دنیا کې تو مخونو والو نو سکه چې کوم د آخرت کې هم دوه مخونو والو شو. او دا حدیث صحیح بتا سو زاد طالبین کې ویلي چې من کان ذل وجهین کان له لسان من نار. څوک چې دوه مخونو والی تا ته یو خبره کوي ما ته بل خبره کوي او د دې جبه او د زړه تار یو نی. کله کله یو عالم باطل خبرې کوي د باطل تایید کوي د غیر الله د قوانینو تایید کوي ناصاف بیزای د حکمرانانو صفاتونه کوي. نو چې ته وې لکه دا مکو بده الله خبرېږي وای دا ظلمي جدا ده هوی په جبه دا سوا. او دا حدیث کې دې سړي ته منافق ویل د صفا وایا چې جنگ نه کوم ویني نه کوم دغه سمیم نشتا، خو زه د دې وخت د حاکم نه پدې خبرم چې د الله قانون دې نافذ کړي
دا خدا امن خبره ده. په دې کې د جنګ څه نشته، نه وینې تویوم نه مسلمان بې عزتي کوم. ها د رب په قانون خفه یم، د هغې لپاره مېړه کې درد دی. بس غلې کښېنه، دا خفګان به د الله قبول کړي، جنت ته به دې بوځي. خو چې د باطل سپی درنه جوړ شو که نه، نو ممکن دا چې دا بعضې خلک الله د جهالت د وجې معاف کړي. خدا په رحمان دې ډله نه ده، د دې په کفر کې او د دې په ضلالت کې او د دې نورو جمهوریتیانو په ضلالت کې او ګمراهۍ کې ګورې فرق دی. دا علما دي چې دا کار کوي، نو د عوامو په زړه ورکړو. د کلي چیرمن ته او کونسلر ته څه پته ده چې ووټ د الله د قانون خلاف د جمهوریت د قانون شی دی، او کونسلر او چیرمن څه خبر دی چې دا د امریکا او د برطانیې جوړ شوی شی دی او د الله قانون ته لاره نیولې ده. د مسلمان په ملک کې په مسلمان د کفر قانون نافذ کړی دی. په دې کونسلر پوهېږي، په دې چیرمن پوهېږي، ځکه نه پوهېږي چې په رحمان او استاد قرآن او د حدیث علمبردار عالم په اسمبلي حال کې ولاړ دی او هغه وایي چې دا وضعي قانون دی او دا جایز دی. نو د دې نورو خلکو زه دا نه وم چې دا معاف دي او دا پرشتي دي. خو د هغې دپاره څه ګنجایش عقلي په نظر راځي، اگر چې شرعي نشته. خو دا علما چې دې ګمراهو ته ولاړ دي، قسم دی ربنا آتهم ضعفین من العذاب، دا جهنمیان به جهنم کې وي، الله دې اکابرو له خو دوچند عذاب ورکړه. دې خو موږ ته دا نه وي چې د الله خپل قانون د قرآن او د حدیث ته د هغې مطالبه وکړه، د هغې دپاره وجاړه، د هغې دپاره لاس اوچت کړه، د هغې دپاره محنت وکړه. په هغې کې د حکمرانو هم امن دی، په هغې کې د خویندو میندو هم امن دی، په هغې کې د مدارسو د طلباو هم امن دی، هغې کې د پاکستان هم امن دی. دا خبره خو د ماته نه ده کړې. نو عرض دا چې د عالم ګناه دوچن دي او د عالم ګمراهي لوی، نو دا علما د سیاست او د پارلیمنت دا په شکل کې علما دي. او شاه ولی الله الفوز الکبیر کې وایي کته د وخت یهود ګورې، د وخت یهودو، نو وایي د وخت علما وګوره چې پارلیمنت کې ناست دي. شاه ولی الله ډېر مخکې ویلو چې دی ووایي نو دواړه لاس یې وله مات کړه، پرېښې نه دی ګوره. خو وایي ته چې د وخت یهود ګورې نو پارلیمنت کې هغې علماو ته وګوره، دا بالکل د رسول الله د زمانې یهود دي. د سره د اسلام غم نشته، دی د خپلې کرسۍ غم وړی، د سره د خېټې غم دی، دا د مریم نوازه بیا غم وړی، د سره نور څه نشته، هېڅ شی د بل نشته. خو چې هلته ګړه بړه میلاو کي، په سر ورته لاس کېږدي او خو ښکلې هغه سلفي تصویر ورته وایي که څه هغې راشي او وخاندي او خلک ورته لایک وکړي او درنې وکړي، روډونه بند کړي، اختلاف جوړ کړي، عوامو جنګوي، پارټۍ زیاتې کړي. دا بس دې سره د دې خبرو غم دی. چا سره چې د قرآن حدیث غم یې هغه دوره غټېږي، یو دوه انچې خو کم شه که نه، ته خو راز ترزه خبره دی، د کالوخان کدوي چې نن 2 کیلو یې سبا 4 یې، نو دا غم تا سره نشته چې یو ورځ بډز وکړم، د غټېدو خو څه انجام راوځي که نه. نو عرض دا چې چا سره د دین غم یې دوره نه غټېږي، خو دا غټېدل هم په دې باندې قرینه ده چې دا صرف د خېټې دپاره لګیا دی. نو عرض مې دا کو چې منافق 2 کاره کوي. دغه مثال د پارلیمنت د مولا د منافق به وي زه مسلمان یم، دننه ټول نفاق، نو مولا وایي راولم اسلام او د دننه ټول جمهوریت، لکه لیډرین کې چې تلاوت کې او یا کاله کتاب په دې لاډمي کاله قانون اسلام راوستو چې د اویا کاله کې د برانه اوست نو سم توبه نه وباسي. حکمت خو یو ورځي 2 ورځې، یو کال، یو میاشي، او یا کال ستا حکمت زیته ونه رسېدو. هغه حسن جان شیخ دی او بجلیګر مولا دی چې هغې کله د دې څیزونو په حقایقو ورسېدل، توبې یې دېستي دي او وروسته شوي دي. هغې کې څه ناڅه شعور و چې د شي کې کامیابي نشته. دا خو په دې اسلام راتلل داسې دي لکه اجړه له چې واده وکړې وایي چې د ده به لس زامن کېږي، یو به ده ونوي به کوي څه خبره پوهېږې که نه، په ټوخي خو اولاد نه کېږي، یا خو ډېر ګډ محنت غواړي، هغه علاج ته بولي شي. نو دغسې څنګه چې د اجړه نه د اولاد امید نشته، دغسې د جمهوریت نه د اسلام تمه مه کوه. دا لکه د خر په سر کې چې ښکر ګورې. نو عذاب علیم، عذاب دردناک دی. عرض مې دا کو چې منافق له د درد عذاب ولې دی، دې شوکۍ یو شی او دننه بل شی دی، نو په دې بوله الله دردناک عذاب ورکوي. نو دا آیت چې وګورې دا د پارلیمنت د مولانو سره لګي چې دا ټول منافقتونه دي کې دي، شوکۍ یو شی او دننه بل شی دی. ولهم عذاب علیم، او دی له عذاب دردونکې، عذاب علیم، عذاب مولم.
ځنې خطا شوي دي د هغې رایه دا ده دې باب کې هغې وایي چې دا عذاب علیم دا مولم په معنا د مولم دی دی له عذاب دی عذاب درمن کړی شوی خو دا په معنا د مولم سره ټیک نه دی اسم فاعل به ډېر بهتري انشاءالله بما كانوا يكذبون فوجد همیشه دروغ ویلو د دوی با سببیه راځي په داسې ځایونو کې کله چې مخکې علت ذکر شي وروسته په حکم متفرقي نو هلته بعد تعلیل او بعد سببیت راشي لکه شرم کامل کې معنی کوي ذلك بانکم ظلمتم بانفسکم باتخاذکم العجل وی تاسو ظلم کو په نیولو د سخیل رانو هلته با سببیه داسې موقعو کې هم با سببیه بما كانوا يكذبون فوجد همیشه دروغ ویلو د دوی ګوره د منافق ډېر عملونه دي خو دلته د دروغ په غټه سطحه ذکر کړل دا ولې اشاره ده چې د منافق ډېر عملونه دي خو د ټولو نه غټه غیب د منافق چې دی هغه دروغ دي ښه دروغ دا او حدیث صحیح کې راغلی بخاری کې حدیث رسول الله مبارک فرمایي اذا حدث کذبا کله چې دی خبرې کوي نو دی به دروغ وایي دا د منافق علامه وه نو دی وجه نه دی راوړو دروغ انتهایی خطرناک دی د دروغ بیا ګڼ انواع دي ټولو نه غټ خطرناک دروغ هغه دي چې مشرک وي په الله ټولو نه غټ دروغجن دنیا کې څه دی مشرک دی په الله دروغ وایي څه وایي دا پلان کې د الله نازولی دی وایي که نه نو آیا هغه د الله نازولی نو دا دی په الله دروغ وایي نو الله فرمایي ته په ما دروغ جوړی دارنګه څوک بدعتیم دروغجن دی په رسول الله دروغ جوړي هیله اسقاط او شومه او کلیز رسول الله نه دی کړی او دی وایي دا سنت دی او مستحب دی نو مستحب سیزونه چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دا احناف ما په دې باندې کار شروع کړی دی ان شاء الله ګڼ قواعد مونږ راجمع کړي دي چې دا احناف خپل اصول منلو ته نه دي تیار ځکه شامی د دې مرکزی کتاب او د اصول فقه دا فقه هغه کې وی الاستحباب امر شرعي فلا بد له من دلیل شرعي استحباب شرعي امر دی او دا به د شرعي دلیل نه ثابتېږي په دې په دلیل پیش کې نو ته چې سنت نه بعد دعا ته په جمع مستحب و پیش کې دلیل 3 غنټې شیخ عبدالسلام په دې مناظره کړې و او بابا نه خولې د پوز ابنواله ترنمه به دی خو هغه په 3 غنټې کې دلیل پیش کړی دی هغه دوی جماعت کتابونه نه پیش کړي او دوی دا کتابونه ټول خلک مني تا خلک نه دی درې موږ د قرآن حدیث مقابله کې پلار هم نه منو ته غلام عبدالقادر جیلانی یاد دی الله غورغشتو بابا یاد دی نو عرض دا چې دی دروغ و یا په الله و یا په رسول الله و یا په معاشره کې وي او دروغ عظیم ګناه دی د خلک وي د دروغ او مزلن څوک په بهانو دروغ وي نه په اصلي دروغ وي نه په بهانو دروغ وي اصلي خبره کی چې دا پوهاته د چرسی په مقبره کې ناست خبره ما چرس اسکل دی کې پولیس راغله نو بس هغه چې د سروزه لګولې وډاره کې چر سیګریټ ورزولې د قبر ته په دعا شوی دی ا پولیس و دوی سکه دعا کوما بیچاره د پلار تا نو خو کته نه کته دې دا خو د ماشوم خبر دی چرسی و دوی د ما پلار په ماشوم والی مړو الګو خصپو وای چې درو هغه مزنور مخکې ماده نه لري یو وای چې غلط خبر توله نه مته غوږیونی زو ګاډي دی خو چې پلار د بابا جو مالي مړو تر کیمرا علی خبر کنه کلک حنفی په کرامت پیدا ہے دا تعمیل غلا ورته نه زوم د چرسی کلک حنفی نو کني ته بوتوي چې پس تمارګم مړی کیږي کلا پیرګوار شاه صاحب امام مونی په جمعات کې لیدل نو که زما پلار کور درغه سه دنیا ورانه وایي خدا نو عرض دا چې ګورا د صحابي علامه صحابي سے یو واقعا بیان کړی دا الکبائر کې یو سړی هغه بغړې سرولې چې ما خام بشه چې به کړی بیا د سماره راغی ال شرما خاغه مړ کړم نو په هغه باندې چان خلکو دا خنجر به کورونو کې ساتلې بلو ترو قتل او منډه کړ چې وی قتل دې براخ دې په پړک پړکو خاندلې سړی غپ لګو تاسو لا پدې نه بیا سره خلاص متبسم مال خیرات اعلان کړل
ببل رضی بیا بچغې کړی یو ورځ پر احتیاط مری راغی او په دې حمله وکړه د ډېرې چلي وواله وی راشه دروغ نه واما وی زمری یو شرم راغی او زه یې مات کړم خلکو وی دې روزانه چې وی سه ګپ لګي سار چې خلک لږ سړی 4-5 پروت وړلې نو دروغ دا په ګپ کې نه وای کله چې د ګپ عادت د دروغ جوړ کو نو دا زمونږ ګوره الحمدلله علما طبقه درو نه وي ګپ کې دروغ وي ساده ګل وي خپل کور کې نوټ جوړ کړو دکاندار دی وړو چې په دې خوراک راکړه نو دکاندار چې نوټ تو کتل نو د قاضي اعظم په تصویر ټوپه نه و نو دوی چې دا نوټ خو جعلي دی 2 نمبر دی او دوی دا څنګه پته ولګي او دوی چې په دې خو د قاضي اعظم تصویر بدل دی ټوپه نشته او دوی د ګرمه تصویر دی شکال گرمه په مغه اغسته درې ورځې بجلی ډیم و بس دوه ته ټوپه وباسله چې دا دا هغه وخت کې استری خو سودا راکوا نو دا نه چې ته 1000 بهانه جوړېږي ګیریږي وا دا مشهور خبره دی پرچې له سټوډنټان تلل نو هغه لیټ رالل بس کار نه وکړي مهنت نه وکړي بدس حساب وکړو چې سب بهانه وکړو استور دا بانو کې پرنسپل ته وو چې یاره لار کې گاډي پنچر شو بس پاسانه مخلص شو دی ویډیو راغله پرچوش و جدي لړل سټان خو چاخ روانه دي سي جلدي ویجی دا خو لار کې گاډي پنچر شو او دې ډېر خددا اس مسله انسان کمزور دی ولکل انسان ضعیف دي مو چې یا پرنسپل ډېر خل سره مېشتي لګوري دي ناغه دې چې بس تاسو بس زر بل پرچا جوړ کړم نو یو سوال یې وته پرچا کولی کوي کون سا ټایر کم ډیر پنچر شو چا لیکلو مخکې چا به ورسته چا به خي طرف باندې چا به ګس طرف باندې ناغه چې سګاډي کې سره ټیرونه دي تاسو شپک کې سمټیرونه پنچر کړی نو مطلب دا چې په دروغ په یو ځای کې فساوي او حدیث صحیح کې معاویه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی الصدق يهدي الى الجنه الى البر رختیا دا نیکی تلا رسمی نیکی بده جنت ترسی وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ دروغ بده گناہ تسموی او گناہ بده اور تسموی نو دا دا منافقانو یو غٹ غیبو جنہ سبحانو تعالی ذکر کو مفیدہ بل آیت ہوایو انشاءاللہ سباق بہیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فی قلوبهم مرض فصلون ذی منافقانو کی مرض بیماری دا شک و منافقت دا فزادهم اللہ زیادوی دی منافقانو لعلا یا فزادهم زیاد دی کی دی منافقانو لعلا مرضا پہ اعتبار دا مرض ولهم دی منافقانو لا عذاب علیم عذاب دردناک دے بما کانو یکذبون فوجد ہمیشہ دروغ ویلد دی